اللہ پاک فرمائی یا ایها الناس اے تمام انسانانو کلو خری یعنی حلال گنی دا حلال گنی دا دی مراد ترجمه ده که خری او کرو حلال خوی گنه کنه کلو خری یعنی حلال گنی مما فی الارض بعضی دا غشینونا چی پزمکه کی زمکه کی چی سدی دی خوراک جایز نه ده کنه من تبعیضی مفید دی گورا بعضی دا غشینونا چی پزمکه کی دی حالکون داغی کی حلالا طیبا چی حلال وی او پاک وی حلال او طیب کی بانشاءالله رستا دیر فرقون ذکر کرو ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداری مکوئ د قدمونو د شیطان مطلب به رسته واضح کیږي آسان مطلب دا دی تابعداری مکوئ د قدمونو د شیطان معنا دا د ګناهونو مکوئ انه لكم عدو مبين بشکل شیطان ساسو د پر ښکار دشمن دی انما یامرکم ښکار دشمن به ولي نه دا په معنا کې علت دی انما یامرکم بشکل شیطان حکم کوي تاسو ته بالسوء د بدو ویناګانو والفحشاء او د بدو کارونو بحیی بشک شیطان تاسو ته حکم کوي بالسوء د بدو ویناګانو والفحشاء او د بدو کارونو بحیی بدکار دی کنه وانا د دې خبرو حکم درته کوي ان تقولوا علی الله چې تاسو جوړ کوي په الله پاک باندې ما لا تعلمون غس چې تاسو په نه پويږئ دلیل ملیل په نه درو جوړ کوي په الله پاک د دې حکم درته کوي و اذا قيل لهم الله پاک فرمایي کړي چې ویل شي مشرکین ته په تقلید شرکی باندې د آیات رد کوي په تقلید شرعي رد نه کوي تقلید شرعي د دې آیات څخه ثابتيږي وضاحت ان شاء الله انتظار کوي وإذا قيل لهم كل شيء ویل شي مشرکین تتبعوا تابعداري وکي ما انزل الله دا وحي چې الله پاک نازل کړی دا قالو دوی وای قالو بس ګور بل دي معنا دا دوی وای چې موږ د وحي تابعداري نکو بلکې دا غي په مقابله کې نتبعو من تابعداري کوما دا غزال فین علی ابانا چې موږ دې باغی باندې پلارانو مشران خپل اولو کان اباهم رد امانه دا ایتبعونهم مدارک وي ایتبعونهم ایبی تابعداري کوي د خپل باطل مشران ولو کان اباهم اگر چې دې پلاران د دوی لا یقلون شي چې نه پیږي پس شي باندې ولا يهتدون او نو پس ملار روان دي د هدایت نه محروم دي ومثل الذين كفروا عبارت کې به حذف مضاف مدارک وي ومثل الداعي الذين كفروا مثال د داعي د کافرانو نو کسته کافرانو ته دعوت ورکړي کافرانو کلمه وایي او ځانونه اصلاح کوي مثال د داعي د کافرانو کمثل الذي فشان دا کسته یا نه کو چې आवाज کوي بما غب بهایم تا چار پیان الله اسمه چې غنا اوري الا دعاء مگر بلنا وندان او आवाज خپويږي نه نو دا شان د کافرانو سم بیا خپل خلک دی پویګنه سمون کان دي دوی تاوریدلو د حق نه مونږ ګوندې دی ویلو د حق نه او وړاندې دي دلیدلو د حق نه فهم لا یاکلون پس دوی نه پویږي په واعظ باندې تاسو ځان نه پویږي په واعظ باندې الله پاک فرمایي ایه الذین آمنوا ایمان والا کلوا خری یعنی حلال غنی من طیبات ما رزقناکم بعضی د پاکیزه غشیونه چې موږ درکړي تاسو ته وشکروا لله شکر ادا کوئ د الله پاک ان کنتم یا تعبدون کئ تاسو چې صرف الله جل شانه لپاره عبادت او بندگی کوئ محرمات اتفاقیه چې په ټول امتونو کې حرام وسلو شي نه دي الله پاک فرمایي انما حرم علیکم المیتۃ بشکا حرام کړی د الله پاک په تاسو باندې مردارا چې په خپل مرګ او ساروي مرشي او وینتی لاړ نشي وینه بيولې شي ودم او وینه بيولې شي دم حرام ولحم الخنزير والله پاک حرام کړی د غوښه د خنزير وما وهغه ساروي وهل به لغیر الله چوچت کړي شي پاغي باندې نوم د غیر الله د غیر الله په نوم باندې ذبح شي الله پاک فرمایي فمن تر پسوک چې مجبور کړي شو خوراک د دې حرام شیونو ته په داسې حال کې غیر باغن چې نوی طلبګار د مازی ولا عاد او نوی د حد نه تیریدونکې د دې نورې معناګانې هم شته فمن تر راسوک چې مجبور کړی شو خوراک د دې حرام شیونو ته په داسې حال کې غیر باغن چې نوی طلبګار د مازی ولا عاد او نوی د حد نه تیریدونکې فلا اثم علی نشته ګناه په ایمان دي ان الله بشک الله پاک دی غفور رحیم بخنه کوونکی دی او نهایت مهربان دی الله پاک فرمایي ان الذين بشک کسان یكتمون چې پټوي ما انزل الله وغس چې الله پاک نازل کړي من الكتاب چې کتاب د الله پاک دی
ويشترون به دوی خلی پاغي باندې ثمنن قليلا پیسې لګي کټول دنیا والی نه لګي الله پاک فرمایي اولئک دا کسان چې ما یقولون فی بطونهم مراد معنا ده دوی نه چې په خپل خېټو کې الا نار مغرور لرا ولا يكلمهم الله يوم القيامه خبري بولی کې د دوی سره الله جل شانه فرض د قیامت خبر د رحمت او د شفقت ولا يزكيهم او پاک بني کې دوی لرا کوم ګناه به مولا معاف نکي ولهم عذاب الیم خاص دوی د پر عذاب دردناک الله پاک فرمایي اولئک الذين دعوا خلق دي اشتروا الضلاله شو دوی غوړه کړی دا گمراهي بالهدى په مقابله د هدایت کې ولعذاب بالمغفره او غوړه کړی د عذاب په مقابله د بخښنه کې الله پاک فرمایي فما اصبرهم على النار پس زیات صبر کوي چې دوی په اور باندې الله پاک فرمایي ذلک دا عذاب بأن الله معنا ثابت بأن الله دا عذاب ثابت ته په دی وجه چې بشک الله پاک چې نزل الكتاب بالحق نازل کړی دی خپل کتاب د پاره د اظهار د حق او عبارت د تقدیر دی فختلفوا فيه دوی په کې اختلاف وکړو الله پاک د اظهار د حق لپاره نازل کړ په دې شو دې معنی لوي نو دې اختلاف وکړو او ان الذين اختلفوا في الكتاب بشک هغه خلک چې اختلاف کړي د الله پاک په کتاب کې لفي شقاق بعید خامخا دوی په دې دشمنی کې چې هغه لري د حق نه مزید وضاحت باندې کې